الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت د کائنات تخلیق کو او د کائنات د تخلیق نه بعد الله رب العزت د ټولو نه اوچته مرتبه او د ټولو نه اوچت عزت دی هغه الله رب العزت انسان ته ورکړو. او الله رب العزت په ټولو مخلوقاتو کې عزت دار مخلوق پیدا کو ځکه ته الله رب العزت اشرف المخلوقات وایي. بیا په دې اشرف المخلوقات کې د ټولو نه زیات مقربین الله رب العزت ته بندگان چې کوم دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. الله رب العزت فرشتې پیدا کړي دي، د فرشتو نه سوا الله رب العزت برګزیده کوم مخلوق پیدا کړي انبیاء کرام پیدا کړي. او د انبیاء کرام تسلسل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. او هر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دنیا ته راغلی دی، د هر پیغمبر دا وینا د امت ته دا وه چې دا امت مې د بدو نه منې شي او نیکۍ طرف ته راشي. دا امت مې د ګڼکپو نه، د دروغو نه، د فراډ نه، د سودبازۍ نه، د حرامو د لین دین نه، د هر قسم منکرات او د ګناهونو نه بچ شي، د الله مخې ته په دربار کې ودرېږي. ما تا خو صرف وایو چې مونځ کوو نو دا عبادت دی، خو یاد ساتئ یوازې مونځ عبادت نه دی، او جمع عبادت ده، زکات هم عبادت ده. او که چېرې تا ته د ارکان اسلام په منځ کې څوک وسوسه اچوي، پوه شه چې دا غټ بدبخت او شیطان انسان. څنګه د قربانۍ په ورځو کې تاسو وګورئ، یو څو نمونې براباسې وایي چې تاسو قرباني کوئ، دا پیسې غریب ته ولې نه ورکوئ؟ حج ته ځئ، دا پیسې غریب ته ولې نه ورکوئ؟ نو بیا ورته ووایه چې ته د بچي له چې دومره په ډبتوب او په دومره صحیح ورته په اوبه باندې ودونه کې، بیا هغه پیسې غریب ته ولې نه ورکوئ؟ په ټایم کې تا ته غریب نه یادېږي چې په کوم ټایم کې ته په ډمانو باندې ګرځې ولي، په هغه ټایم کې تا ته غریب نه یادېږي. ته کروڑونو په ګاډو کې ګرځې، په هغه ټایم کې تا ته غریب نه یادېږي. چې ارکان اسلام خبر راشي، د دین دشمنان به داسې سرګرم شي چې دوی ته په هغه ټایم کې غریب رایاست او وایي چې دا خو همدردي کول دی او دا ده. یو انسان د څلور رکعاتو فرض او قضا باندې په 2 رکعاتو فرض نیت ته لمونځ به وشي نه کیږي. ولې د
جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې لاره او دا رنګ چې د ارکان اسلام په میانس کې شیطان د نورانی جال خور کی او د کشنه باغونه د تخی او د الله رب العزت د دین کوم رکن د استنه نه اخو د واقع کوشش چې غټ بدبخت او رزیل سړی دی چې بس ما د دې نه دین اسلام کې الله رب العزت کامل او اکمل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس راوړي کتنن په صحابه باسي تبرع کې بدرت ورپسې وې د دې دا مطلب شو چې قرآن باندې نشه او کته حدیث باندې رد بدوای د دې دا مطلب دی العیاذ بالله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې انډایرکټلی بکواس کوي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د دین دشمنان دومره ډیر شوي دي مسلمان ورځ پر ورځ په عمل کې کمزوري په معاملاتو کې کمزوري په لین دین کې کمزوري په اخلاقیاتو کې کمزوري چې کله اغیار چې حمله کوي ام مسلمان باندې په هغه ځای په هغه خوب ځای کې ولا کوته اچي چې کم ځای ته د زخمي چې پوښي چې مسلمان کمزوري دی راشي اٹیک دیو کی علماء کرام فرمایي چې کله هم په کم دور کې مسلمان ځان ورزول دي اغیار په قابل شي دا مسلمان رخوي خول غواړي چې بای ستا بنیادی مقصد دنیا ته راتلو څه دی تم خریس کې اغیارم خریس کې تم بچی راوړي دغه رنګ غیر مسلم هم راوړي مولانا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي چې انسان د دین عبرت والی چې زم خوراک سکار کوم او دا مرغۍ سحر کې الوزي دم خوراک سکار کوي او بچول افجال ته پیسې ورته رزق راځي کته دا په خر کې چې زه غټه پورا کوم بچول او رزق راوړم دا په عبادت ټیک ته ولې هغه عبادت نه کوي هغه خدای اچرم د الله رب العزت نافرمانی نه دا کوي روزه ته سوچ وکړه چې د الله رب العزت نافرمانی دا انسان سوره سی واقعي الله قرآن فرمایي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بانفسهم دا الله رب العزت ارشاد اس کلم دروغ نشي کېدی وي دا هغه قوم حالت ترغیب او رضا بدلون تاسو پر دې ځان خپل نه بدل کړي په سر کا شي کې وای په ګناهونو کې وای په دوکو کې وای په افراط کې وای په دروغ کې وای په سود خوري کې وای په ډوب بوب کې وای په هر څه کې موږ ټاپ کړي قولي کې په دې فخر کوم بل نه څنګه دوکا کوي اول وته رپنجګه داسې چالاک سره په معاشره کې خبر تینی چې ځانم غرق او جهنم ته ځان دوستانو عزیزانو دنیا ته چا ځان سره اګریمنٹ نه دروړي دنیا ته ځان سره چا وارنټی کارت نه دروړي چې زما دور کال ژوندې مکمل سچل شو نعوذ بالله الله په بیا ریپیر کې برابر پم کېږي حساب او نه د زمونږ د هندوانو په شان عقیده د هندوانو خدا عقیده چې سړی مړ شي ساتي وځي ناغه نسی ورته یو کون هغه مرغۍ پیدا کیږي هغه صاحب هغه مرغۍ کې لړ شي او کون تر الوی زیرالي زیاده د خلکو روحونه هندوانو عقیده ده اگر یو ځای ته تل ماته کې یو کس ماته خبره کوله استاد یې زه خدای ته کې د اغیار سره یو ځل ډیر کانم پاسم یو سیاسي سړی نو ما ورته خبره کوله وی ما ته یو پادری دا خبره کوي عیسایان چرته مونږ ونه دي چې خپل پادری پسې بدرت وي هندوان مچتهونی دي پندت پسې بدرت وي یو مسلمان دی چې علماء پسې بدرت مسلمانانو پسې بدرت دینی خلقو پسې بدرت د قال الله او د قال الرسول وین کې خلقو پسې بدرت جو ته راځي سي روزي عمر د خوځګار دی دا دماغ خراب اكو ته وای چې راځه د یورپ ویزا ده کنه نو بیا خو په پکندو کپور څخه خو ته پتا ده چې په غلا دی بیا وباسي په ایران او په یو ځای په بل ځای دی وباسي خیر ته کته د بیا وورو په غرونو کې مړ شي خیر ته کته په کنټینر او په ټینکرو کې وځي خیر ځکه د ډالر سي ورته محمد او مزړه کې پروت دی دوستانو عزیزانو ورځ مې دا کولو چې الله رب العزت دا نن سوا چې په خلکو باندې دا حالات رټټ کړی دي کنه دا اصلي دي رټټ کړی خلکو دي ګناهونو ته لګ نظر په واچا و مورته دا خلک کای څه لګیا مخ کې دوره ګناهونه ډیر نو سنه صد الله یې ربوا
سنا صدق الله رب العزت يرى خلق په زړونو کې وا وخت تیریږي بهای فحاشي عریانی اور قسم سے ورته فتنه سے ورته صح او چته یاد او بچا قابض کیږي بچا حمله کیږي مسلمان کافر خو اسیم کافر دی اخو اسیم بے حیا دی اخو اسیم بے شرم دی اخو اسیم ګناهګار دی شیطان حمله کوي په باندې حمله نه کوي داغه خو اخو د شیطان مرګ حمله کوي پتاي کوي که حمله کوي پتاي کوي او پتاي داسې کوي چې صحیح وردا د الله رب العزت د لارې نه مکمل کوي دوستان عزیزان عرض مدا کو په دې نن سبا زمانہ کې نفس شیطان سره د فتنو مقابله کول ضروري دي بلاره تیریږي نو فتنه اور کې فتنه خلق سره کېنی فتنه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوال لسیم سو وکاله مخکې دې پیشن کوی کړي په تاسو ان قریب یو داسې دور را روان دی چې بلاره تیریږي فتنه به دومره راوټو کیږي چې ځان بچ کول به ډېر ګران شي حضرت عمر رضی الله عنه ته تاسو کې د الله رسوله موږ به څنګه ځان بچ کوو حضرت عمر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام فرمایي تاسو به ځان داسې بچ کوئ لکه چې تاسو د ریخمو کپړې چولی او ځان دراون غاړو د غنو خاردار لاري د غنو او هغه باندې ځان بچ کې اوسي او داسې مواقع براشي د قرب قیامت نشانه ده چې په جایز خبره کې په جایز خبره باندې څوک نه کوي په جایز خبره باندې څوک نه کوي علما فرمایي په جایز داسې ځای کې سکوت اختیار کړه بس خاموشي اختیار کړه بس خبره بل طرف ته د گمراهۍ سي ورته سره وچتې دوستان عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت نن موږ د خبره هر طرف ته وګوري د کور کې د اولاد نافرمانی ته وګوره پلار وو تړو شي کی پس مستنس کور کې زنانه او ته وګوره وو ته شي خبره نه پد نافرمانی به عام شي د والدینو نافرمانی به عام شي مخ چې په لار تیرې چې سترګې به را باندې یو واز به را باندې واسه پردي سړي بل خلره خبره پردي سړي به را باندې واز رب یقین په مجاز څخه خبره مو ته کتی دا نن کوم دور ته پاتې شو دا کوم زمانه ته پاتې شو دا کوم خلق ته پاتې شو ځکه نه یو ماشوم ته تدرخه خبرو کړي چې دښمنی دې پسر کیږي کنه دې پسر دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت دې مسلمانانو ته عزت مو ورکړی دی مقام مو ورکړی دی د ټول نو د اوجت دین ورکړی ځکه حضرت عمر رضی الله عنه شکر ادا وکړ الحمدلله علی نعمت الاسلام دا الله رب العزت لاکھ شکر دې د اسلام د نعمت شکریا به ادا کوله چرته نن یو مسلمان وایي چې شکر الحمدلله ثم الحمدلله چې الله مسلمان پیدا کړ سو کوئی ځان د بنیادی د اسلام ارکان د چانه تاسو نه بنیادی ارکان او سی ورته فرایض جنازه فرایض دي دا خبره د کلمې اصول سدي نو دې نه خبره دوستانو عزیزانو چې ما تا کله د شپې ود کېږو دا سټړې په دلاسو کې نیولې کنه والدینو ته خاص کروي شپې ود کېږي دا سرخوړلې په لاس کې منی سي دي بچونه لکه اوري چې بچې نن دې سي زده کړل نن چا سره ملاو شو موز وته خیا کلمې وته خیا جنازه وته خیا ادب او اخلاقیات وته خیا د معاشري د سی وته د ناسور چې په معاشره کې راغلی ده او ماشاء الله څوم په کار د ګرا غرس خبر شو ملګری سره لګیدل وي ورته تیز ته خرڅ کړی ده ملګری نه قرض غوښتو ور نه کو څه چالو شو اراونیو په شربت کې وته سوا چور خبر شو ته بوتله او نشه کړو راغلو تاسو یې ګڼډل ځان ته سی ورته الټراساوند په پته ولګي چې درو وردا وته دا یو څنګه چللې ورته تا زما ټوکا خندا کوله ما درنه وردا وې استا خاصه دې زمانه ته پاتې شي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو ځان باندې صرف د مسلمانۍ نوم مکه دې کارونه هم د مسلمانانو اخلاقیات معاملات لین دین ناستا پاستا دا ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت او د صورت مطابق او
که د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت او د صورت نه اخوا دې خوا ځای نو غرقې گئی ګورې نو غرقې گئی دا مو وایي چې دا مولا به هم بچ کړي مولا د چاسې ورته ایمان نشي بچ کولی نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العزت څه فرمایي چې ستا په ذمه باندې د خلکو ته پیغام دی د خلکو ته پیغام ورسوه دی نه مني که نه مني سر دې الله رب العزت خو پیغمبر علیه السلام ته دا ویلي چې هدایت ستا په لاس کې نه هدایت زما په لاس کې او کچری دا نصیحت دا خلق د زړه نه قبلې نو الله رب العزت فرمایي زه ورته هدایت ورکوم او کنه سړی ورته سپک وایي مړه دا خو راجملي بیا دی مولا صاحب بس لګیا دی کله نوې خبره کړې کله یو شرط خبره کړې کله بس لګیا وایي دا خو د دې روټین دی چې دی نه وایي نور بس وایي سر مزه داسې نه دی کولی ځان بغیر کوي په رب یې یو وخت د باندې داسې را روان دی که مونږ ځان ترو کمزورې کو یا ساتئ چې څنګه په یورپ کې څنګه د مشرانو حال دی د مشرانو څه چل کې خبر کمزوري شي بوډاګان شي اولډ هوم ته ورته او د کشنې ادارې به تځای فضای جوړ شي اولډ هوم ته مړ شي سرکار ته وي بس خواي هلته کې ما تا خو د هغه ځای الله صحیح ورته فالو کوو چې حضرت عمر لا فالو کوي او دومره پکې انصاف دی دومره پکې دا دی چې هغې چې کوم مشرانو سره کوم ظلمونه کوي دا خو نه ګوایه د معاشرې نه که نه دوستانو عزیزانو عرض مې دا کوم چې د دنیا په مینه او په محبت کې مه ډوبېږئ دی د دنیا په مینه او په محبت کې دومره هسې نه ډوب شئ چې د خپل اولاد تربیت او د خپل آخرت فکر ځان نه صحیح ورته پاتې کړي بیا به مرګ راشي یا لیتنی کنت ترابا خاش کاورې وي کاش اډو پیدا نه وي کاش داسې وي بیا ارمانونه کار نه کوي اسرائیل ما دوستانو عزیزانو دنیا لږ وخوار ده نو په دې کې لږ وخوار کې د خپل ځان د خپل اولاد د خپل اهل عیال فکر کول لازمي دي چې کوم ضروري سي بنیادی چیزونه دي د تربیت اما ته پرېښودي دي کوم په فضولیاتو دي په له لعب دي بس هغې ته ما ته غېږه ورکړې پای موږ خوشحالي کړو پای ما ته یو بل ته شاباشي کړو الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین